د هند خبري اجانس پریس ټرست اف انډیا د سری دیوي د کورنۍ د غړو په حواله ویلي دي چې نوموړي په یو واده کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللي ول چې د زړه دوره پرې راغله. د سری دیوي خاوند بونی کپور او لوریانې خوشي او جهانوي کپور له دې سره دوبۍ ته تللي ول. سری دیوي په سلګونو فلمونو کې کار کړی دی چې ټولو شمیرې 300 ده. خو د دې په مشهورو فلمونو کې چاندني، لمحه، مستر انډیا، نگینا، انګلیش وینګلیش، مام، جدای، صدمه، چالباز، لاډلا او نور شامل دي. د سری دیوي اخري فلم مامو چې په 2019 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو. سری دیوي په 1983 کال کې په تامل ناډو کې زیږیدلې و او په 1988 کال کې فلمي ژوند شروع کړی وو. سری دیوي مشهور فلم پروډوسر بونی کپور سره په 1999 کال کې واده کړی وو او دوه لوریانې خوشي او جانوي کپوري دي. سری دیوي د 80 لسیزې په پای او 80 لسیزه کې د شهرت عروج ته ورسیده. د هند حکومت هغې ته په 2014 کال کې د پدم شری میډال ورکړی وو چې په هندستان کې څلورم مهم سرکاري اعزاز دی. د هند مشهورو اداکارانو امیتابھ بچن، سشمیتا سین، سدارت ملهوترا، زرین خان، عدنان سمی، انوشکا شرما، پریتی زینټا او نورو د سری دیوي په مړینه خفګان څرګند کړی دی او د هغې کورنۍ سره یې غمرازي شریکه کړې ده. د هندي فلمي صنعت کارپوهان وایي چې سری دیوي لومړنۍ ښځينه سوپر سټاره وه او د هغې ژوند به تر مودو پورې د سینما مینوالو په زړه کې وي.